شیخ صاحب وظیفې کوي منځونه کړي دا ظالم په خپله تعویضونه کړي. شیخ صاحب وظیفې کوي منځونه کړي دا ظالم په خپلو تعویضونه کړي. نه پېژني خپله دی حرام خلی بل ته په منبر بیا بیانونه کړي. او دلته کې د خور حق ورکوی نه شي ربه دا سړی څنګه ښځونه کړي. دلته کې رور مړ کړي په جایداد باندې هلته بیا د مکر نویرونه کړي. دلته ازاري سړی بېغمه دلته بې ازار سړی غمونه کړي. او دلته کې د مور زړه لړزولی وي هلته د کعبې نه طوافونه کړي. ډېر په بښنې سره چې غواړي دوی د مور مرګ چې تقسیم وکړو. دوی هر وخت د خدای نه دا سوالونه کړي. شیخه مور کعبه د مور جنت مور چې نه وي څه به جایدادونه کړي. کونډ او یتیم دلته نه هر ناس وي خان صاحب په بخمل باندې خوبونه کړي. یا منصوره دلته رښتیا مه وایه خلک په رښتونې ګزارونه خپل عادتونه سم که خپل دین او ایمان سم که پروازه ټوله دنیا سمه ده خو ځان سم که غریبي ورکه شه بس دی کې زندګي تېره شوه چې خان رخصت که او حاجي صاحب ته بوټان سم که دا خو یو اتیا خلک ووایه دلته شرم ووایه خپل عادتونه سم که خپل دین او ایمان سم که پروازه ټوله دنیا سمه ده خو ځان سم که غریبي ورکه شه بس دی کې زندګي تېره شوه چې خان رخصت که او حاجي صاحب ته بوټان سم که همغه وشو نیمه لاره کې پرېښودمه همداسې ښه یم ما ته چا وویل چې ډمان سم که اسماره همغه وشو نیمه لاره کې پرېښودمه همداسې ښه یم ما ته چا وویل چې ډمان سم که اسلام آباد دی په خپل سر او پلو لاس ووهه اوس په د ګاډو نه کوزېږو نو ځان کم ولې مضمون دی ته بیا ووایه ته اسلام آباد دی اسلام آباد دی په خپل سر او پلو لاس ووهه اوس په د ګاډي نه کوزېږو نو لږ ځان د هر ګاډي نه دا ورته کوزېږي زه ورته همدا خبره کوم ارشاد پروا ده ارشاد پروا ده سر پس سودا آیا کامو ته لګیا یم ځان به په چا ووژنم سپینې سپینې وایم سر پس سودا یم کامو ته لګیا یم ځان به په چا ووژنم سپینې سپینې وایم چغې وهم چرته یې غږ وکړه چې دا یم ټوکې د تلو مه کوه مړ به په رښتیا یم ستا د محبوب کړي وینا نه مني جهل له د علم رڼا نه مني ربه د وینا تر حده پاتې ده ربه چې ستا نه مني تا نه مني هر چا نه به ښه پاخلي کله خلې نن کړې خبره سبا نه مني زه ورسره هم دروغجن شوی یم دا بې لارې خلک رښتیا نه مني